السلام علیکم خو ګملګرو چې تاسو په موبایل کې ام بي زر ختميږي تاسو پیکج زر ختميږي نو په نن ویډیو کې تاسو ته وداسې طریقه درو هم کدا سیټینګ تاسو په خپل موبایل کې وکړو نو تاسو پیکج به ډیر ځای ټایم کیږي او تاسو ام بي بیا زر نه ختميږي دا څنګه سیټینګ دی سمپل دا یو داسې اپلیکیشن دی چې تاسو په موبایل کې په مختلف اپلیکیشن باندې په هغه اپلیکیشن باندې په کوم په مدد سره چې تاسو انټرنیټ استعمالوي په هغه باندې دا ام بي بندوي انټرنیټ په بندوي اوس د دې پیدا څه ده مطلب موږ پیکج وکړو زموږ سره ام بي کم ده موږ صرف یوټیوب استعمالو یا صرف فیسبوک استعمالو خو موږ ته په مسنجر باندې په انستګرام باندې په ټویټر باندې یا په مختلف براوزرو د ویب سایټونو موږ ته مختلف نوټیفیکیشنز راځي یا دا شان موږ فیسبوک استعمالو موږ پکې एकदम یوټیوب ته لاړ شو نو د دې اپلیکیشن کمال دار چې دی باندې تاسو ام بي بندول شي په مختلف اپلیکیشن باندې پته تاسو سره ام بي کمره صرف تاسو د فیسبوک ته پاره غي استعمالوي او تاسو غواړئ چې د یوټیوب یا د مسنجر یا د نوم چې څومره اپلیکیشنز دي دغه مختلف نوټیفیکیشن د ماته ناراضي او زما ام بي نه ځای کوي نو په هغه باندې تاسو ته انټرنیټ بندول شي بلکې یو ملګری وي یا هر څوک تاسو موبایل راخلي په هغه باندې یوټیوب استعمالوي په هغه باندې فیسبوک استعمالوي او تاسو ضروري ام بي ضایع کوي مطلب تاسو سره د یوټیوب ام بي زیاته وي د فیسبوک سره کم وي نو تاسو کولای شئ چې په دې اپلیکیشن کې د فیسبوک ام بي اپ کړئ نو بیا به هغه ته فیسبوک کار نه کوي صرف یوټیوب ورته کار کوي نو دا اپلیکیشن به تاسو چې ته ملاشي څنګه به تاسو خپل موبایل کې انسټالوي دغه ټول طریقه تاسو ته خایم نو دینه مخکې کو تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل پښونه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ بیا به زموږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې په خپل در راشي حکومت ګورو دا اپلیکیشن ته د لینک به تاسو ته په یوټیوب کې په ډسکرپشن کې میلاو شي په فیسبوک کې به د ویډیو د پاسه یا لاندې په کمنټ کې تاسو ته لینک میلاو شي د هغه ځای تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولای شئ کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ سمبل دا رقم اوپن کړئ پس ټاپال تاسو ته بره یو بٹن ښکاري دا بٹن به تاسو آن کړئ دا د ټول اپلیکیشن بٹن ده بیا به څوک دا به اوکې کوي تاسو ته ښکاري دا اوس اوکې شو کله چې تاسو دغه بٹن آن کړه نو تاسو سره دلته دا اپلیکیشن د یو وی پی ان په شان کنیکټ شو اوس په دې کې به تاسو ام بي څنګه په مختلف اپلیکیشن باندې اپ کوئ تاسو ته ښکاري د هر اپلیکیشن دلته یو بٹن ورته لګېدلی دا بٹن چې کله تاسو آن کړئ نو دغه اپلیکیشن به کار نه کوي بل دا اپلیکیشن تاسو لري لپاره هم شي استعمالولای مطلب تاسو سره ام بي کم ده او تاسو سره یو چا هاسپاټ کنیکټ کړی دی نو تاسو کولای شئ چې د خپل موبایل نه د هغه په موبایل کې په فیسبوک باندې ام بي اپ کړئ یا په یوټیوب باندې مطلب تاسو سره د فیسبوک ام بي کم ده د یوټیوب له زیاته ده نو تاسو چې کله په خپل موبایل کې دلته په فیسبوک باندې دلته ام بي اپ کړئ نو هغه ته په هاسپاټ باندې به هم کار نه کوي هغه سره صرف یوټیوب صحیح کار کوي فیسبوک په سره کار نه کوي دا کمال هم په دې اپلیکیشن کې شته دی نو تاسو ته کاری مطلب دلته غواړم چې په یوټیوب باندې دلته ام بي اپ کړم تاسو ته کاری مې دلته دا بٹن آن کړه اوس په یوټیوب کار نه کوي که زه اوس لاړ شم او دلته په خپل موبایل کې یوټیوب اپلیکیشن اوپن کړم دا به بالکل کار نه کوي دا به سرچینګ کوي ځکه دیتا ام بي د هغه ځای نه ورکړل کېږي تاسو ته ښکاري دا بیا اسې سرچینګ کېږي بر زما وائی فای هم کنیکټ ده خو دا به کار نه کوي کو زه لاړ شم او د هغه ځای نه دلته دا بټن چې کوم ده دا واپس زه اپ کړم تاسو ته ښکاري دا ما اپ کړه بره هم اپ کړم نو تاسو اوس یوټیوب اوپن کړم نو هغه به بالکل زما سره کلیر کار کوي تاسو ته ښکاري بل چې د دې اپلیکیشن کومه بره مین بٹن نو هغه به تاسو هم اپ کوئ تاسو ته ښکاري یوټیوب زما سره بالکل اوس کلیر کار کوي هر چیز چې کوم دی هغه شو کوي تاسو کو داسې په بل اپلیکیشن باندې پدې کې انټرنیټ اپ کوئ نو تاسو ته ښکاري هر یو اپلیکیشن دلته بٹن لګېدل تاسو به انټرنیټ اپ کولی شئ او خپل ام بي په دې طریقه باندې تاسو محفوظ کولی شئ نو ګمرګرو امید لرم تاسو به دا ویډیو خوښ شوي دا ټریک هم خوښ شوی که ویډیو خوښ شوي د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان